بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله د خیر سره مونږه په ورډ کې د انسرټ مینو وایو. انسرټ مینو کې انشاءالله مونږ دا پیژنو چې پکچر یا تصویر مونږ څنګه ډاکومنټ څه کوو داخلو. نو ټول ناول به زه یو څه لیکل دي کې وکړم، پس دا لیکلو نه به خپل کار څه کړو شروع کړو. بالفرض دا لیکل دي ما سره، اوس زه غواړم چې یو تصویر دې لیکلو کې څه وکړم، راولم. دې سایز به زه غټ کړم، تاسو ته لیکلم بیا نه ښکاري. نو اوس زه غواړم چې د لیکلو مابین کې یو تصویر راولم. اکثر توګه باندې انسان یو مضمون لیکي په یو کلي باندې، یو جومات باندې، نو دا کلي عکس یا دغه رنګې د جومات یو لوګو یا دغه ترتیب هغې سره څه موجود وي. نو دلته اوس بالفرض موږ تصویر راوړل غواړو. نو پهله به چې دی انسرټ مینو ته راشو. انسرټ مینو کې کوم پکچر دی، پکچر باندې موږ کلیک، چې پکچر باندې موږ کلیک کوو، موږ سره چې کوم پکچرز وي موږ به هغه ځای کړو کو ځان ته پکچرز کوو واخلو. بالفرض ما سره دا پکچرز دي، دې کې زه بالفرض د ورلډ چې کومه نقشه د دنیا دا راخلم، دا مې راواغستو. اوس چې کله پکچر راواغستو نو ته کولی شې چې دا پکچر چې کوم فارمیټ مینو ده دې باندې د څوکې تغییرات دې ځینه هم کولی شي. دې نه علاوه چې کله ته رایټ کلیک وې نو دې کې هم څه کولی شي، تغییرات کولی شي دې تصویر کې. لکه زه به بالفرض دې تصویر نه مطلب څه وکړم، تغییرات به دې ځای کې وکړم. اول چې دی پکچر کوریکشن دی، دلته به راشو. پکچر کوریکشن دی، دا پکچر کوریکشن دې کې ته رڼا تیزولو کمول غواړې. بالفرض اوس دې سره رڼا څه کېږي، تیزېږي د دې، او دې سره څه کېږي، کمیږي. په خپل نارمل حال باندې پاتې کړو. رنګ ورکولی شي، دلته اوس مختلف قسمه څه کېږي، رنګ ورکولی کېږي. موږ په خپل حال باندې څه کړو، پاتې بیا کړو. دې کې چې دی مختلف ته څه ورکولی شي، افیکټس یې. بالفرض دا وګوره داسې مدم مدم شي، بلور شي، لکه اوبه چې وي شو کاغذ باندې هغه رنګې. دې نه علاوه د تصویر دپاره دا شیپونه دي، شکلونه دي مختلف. چا د سره باډرې شته، چا سره نشته، چا سره ډېرې پلنې وي، چا سره کمې وي، چا سره مطلب باډر سره عکس وي وغیره وغیره. بالفرض دا موږ څه انتخاب، دې کې باډر نشته. اوس بالفرض د باډر دپاره موږ دا انتخاب کړو، د باډر رنګ دپاره چې رنګ کوم وښیو، دې سره د باډر رنګ څه کېږي، بدلېږي. هله چې باډر وي، اوس بالفرض باډر نشته، تا ته مطلب دې رنګ نه ښکاري ځکه باډر یې نشته. دغه رنګې به دې تصویر باندې موږ څه کولی شو، مختلف افیکټس اپلای کولی شو. لکه دا وګوره دا مختلف افیکټس دي چې کوم ته اپلای کړي. شیډوز کې مختلف افیکټس دي چې کوم تا ته خوند درکړي، ته کولی شي مطلب هغه څه کې اپلای کړي. دې نه علاوه د تصویر پوزیشن موږ سره کوم ځای کې پکار دی. نو یو خو په دې باندې موږ داسې په موس باندې اخوا دېخوا وړی راوړی شو، بره لاندې. خو دلته چې کله تصویر ته کلیک کړو، پوزیشن موږ سره یو څو قسمه دي. یو دا چې دا دې بره وي خو مابین دي، بره دې وي خو د چپ لاس ته دي، بره دې وي خو راسته لاس ته دي وي. دغه رنګې مابینځ کې دې وي، راسته لاس ته دې وي، مابینځ کې دې وي، په منځ کې دې وي، مابینځ کې دې وي، چپ خوا ته دې وي، چپ لاس ته ده. نو دا به دې پوزیشن باندې معلومېږي. لکه بره دې وي خو مابین کې دې وي، بره دې وي، چپ لاس ته دې وي، بره هم دې وي او مابینځ کې دې وي، بره دې وي او راسته لاس کې دې مختلف ته چې کوم کې ته د خپل انتخابي. فرض دا انتخاب وکړه، دا مې انتخاب کړو. اوس راپ ټیکسټ څه ته وایي، راپ ټیکسټ چې مطلب دا لیکل د تصویر سره برابر راشي. دا مختلف عمومي دا استعمالیږي، ټایټ او تھرو. دا لیکل دې بره او لاندې وي، بره چونکې نشته، لاندې صرف پاتې شو. لیکل دې تصویر د پاسه وي، لیکل دې تصویر لاندې وي وغیره. موږ ټایټ او تھرو څه کوو، انتخاب وکړو. دې نه علاوه ته کولی شي دا تصویر ته څه کړي، روټیټ کړي، الټی کړي، راسته لاس ته، ګس لاس ته، دغه رنګې بره چپ وغیره. که بالفرض دا تصویر ته کوټې کول او غټول غواړې نو دې نه هم کولی شي، دې وړوکی شو. او دې نه کراپ نه هم کولی شي. یو شی دی کراپ کې چې دی څومره تصویر
تا دې دغه کې راوځو دومره تصویر ته ښایي فرصه دا کار وال دومره تصویر ته سره پاتې شو هایټ غټول کمول هیڅ نه کېږي وغیره وغیره نو دا تصویر باره کې څه شی دی معلومات دي